د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د پوهنې د امر په وینا دغه سیالۍ د یادې ولسوالۍ د ماشومانو د فکري ودې په موخه ترسره شوې ترڅو د ځوانانو د فکري ودې او پرمختګ لپاره اغیزمنې تمامې شي. هدف برنامه همی بود که شاگردای ما، استادای ما، مدارس و مکاتب از امرا و بزرگای امارت اسلامی چون این کتابی که به نام امارت شناسی است معلومات ارزنده در مورد بزرگای امارت اسلامی و امرای امارت اسلامی در داخل این کتاب درج است و استادای ما از این آگاه باشه، شاگردای ما از این آگاه شوند و امرای خود بشناسند. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوال وایي چې دغه پروګرام د ځوانانو لپاره په زړه پورې لاره ده او د دې خاورې د ماشومانو د اسلامي افکارو د مثبت بدلون لپاره ګټور تمامیدای شي. امارت اسلامی باید در این باره کوشش بکنن تاکه فکر جوانان را، ذهن جوانان را به مطابق شریعت، به مطابق دین محمدی مهیا سازند تاکه و فکر و مفکوره غلطی که سابق سرش کار شده بود اون از بین بروه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو د دغو سیالیو ترسره کول د استعدادونو د ودې لپاره مهم وبلل او په راتلونکي کې د دغه شان پروګرامونو په دوام ټینګار وکړ. کتاب اسم کتاب که بود کتاب امارت شناسی بود که در مکتب توضیح شد. تقریبا 15 روز کم و بیش ما این کتاب مطالعه کردیم. بسیار چیزهای خوبی را یادآوری کردن. دستاوردهای امارت بود، دیگه بعضی چیزهایی که علیه امارت استفاده شد ما در دانش ما افزوده شد. 80% فهمیدیم که امارت یعنی تاسیس شریعت بالای مردم، تامین امنیت در افغانستان خیلی کارهای خوبی بر ما انجام داده. باید همین رقم برنامه را زیادتر بسازن و همین برای مردم و بر تمام دانش آموزان فایده زیاده داره. نه تنها در بحث امارت شناسی، باید در بحث انگلیسی و پشتو و هر مضمون دیگری باید گرفته شود. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور او پوهنې ریاستونه په پام کې لري چې د یاد ولایت په ټولو ښوونځیو کې د خوارج پیژندنې، حق المبین او همدارنګه امارت پیژندنې کتابونو ازموینه په لاره واچوي.